بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای د اوږد ټول بر تر جوړ او صحت کړي برتن وي. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښیم چې څنګه موږ څه کولای شو په افغان کوین کې چې یو افغاني ویب سایټ ده او د دې په اړه مې په تفصیل سره په تیرې ویډیو کې خبرې کړې دي چې څنګه موږ کولای شو اکاونټ پکې جوړ کړو، څنګه موږ کولای شو هلته فری ماینینګ وکړو، څنګه کار پکې وکړو. هغه مې په تیرې ویډیو کې درته کړې دي. د هغې ویډیو لینک به تاسو په ډسکرپشن کې هم شریکم. هو راځو په دې ویډیو کې موږ څه شي کوو. په دې ویډیو کې موږ آیا څنګه کولای شو موږ په دې افغان کوین کې سټیکینګ وکړو، څنګه کولای شو چې له باینانس افغان کوین ته یو اس ډی ټی راولېږو او څنګه کولای شو همدا یو اس ډی ټی په افغان کوین باندې بدل کو بیا هغه سټیک کو تر څو د سټیک څخه موږ ته ګټه راشي. نو زه د عملی کار په طرف تاسو به دوستانو افغان کوین خلاص کړئ او یادونه کوم دوستانو د دې افغان کوین لینک به ماته تاسو سره په ډسکرپشن کې شیر کړئ. یوازې په هغه لینک باندې کلیک وکړئ. ډیر اسانه دی. نوم، یوزر نیم، پاسورډ او جیمیل درنه غواړي. بس کلیک باندې کلیک وکړئ. همداسې مستقیما مخکې تللی شئ. څنګه کولای شو کار پکې وکړو او څنګه کولای شو له باینانس څخه یو اس ډی ټی راولېږو. نو زه لومړی تاسو به دوستانو خپل افغان کوین اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو افغان کوین اپلیکیشن ته راغی تاسو ته به دغه انټرفیس ښکاره شي. دغه لومړی کومه صفحه چې تاسو ګورئ دغه صفحه چې دغه د فری ټاپینګ لپاره ده چې تاسو دلته کولی شئ د ټاپینګ په واسطه فری ماینینګ وکړئ. تاسو ته ماینینګ درکوي. او دوهم چې دی په دغه ډیشبورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه ډیشبورډ باندې تاسو په لومړي وخت کې افغان کوین اپلیکیشن خلاص کې تاسو ته په لومړي وخت کې په دې شکل څخه ښکارېږي. دغه لومړی برخه چې ده دغه برخه دغه تاسو ته د افغان کوین قیمت ښیي چې اوس فعلا قیمت 0.0010 دی او په یو اس ډي سي کې قیمت دغه دی او په بي ان بي کې قیمت دغه یو دی. نو دغه قیمتونه دي او ته چې څومره ګټه وکړې ټوټل پروفټ هغه ته په دې ځای کې ښکاره کېږي او ته چې څومره ریفرل وکړې دوستان تاسو ته په ریفرل باندې هم ګټه درکوي. ریفرل تاسو ته په دې ځای کې ښکارېږي. په همدې شکل یو اس ډي ټي بیلانس ته کولای شي په دې ځای کې وګورئ او افغان کوین بیلانس چې ته په دې ځای کې کتلی شي او د لاندې دوه کرنسۍ چې دي بي ان بي او یو اس ډي ټي په دې ځای کې کتلی شي. اوس زه فعلا 1509 افغان کوین لرم چې دا ماته د فری ارنینګ نه چې هغه ما سټیک کړي دي د هغوی نه ماته ګټه راغله د 1509. تاسو به بیا لاړ شئ د فری ماینینګ لپاره به په فری انکم باندې کلیک وکړئ. که چیرته تاسو ته دغه ښکاره نه شو نو بیا به دې ځای ته به لاړ شئ او په دې ویکټور باندې به کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته به بیا راشئ فری انکم ته به لاړ شئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دغه څه ښکاره شي. بس یوازې ټپینګ کوئ. تاسو د فری ماینینګ څنګه وي دغه به کېږي درته. او بیا هم زه ځم د ډیشبورډ په طرف او په دې بټن باندې تاسو هم کولی شئ چې کلیک وکړئ تر څو د فری ماینینګ صفحې ته لاړ شئ. دوهم په دې ځای کې سپورټیو ارز دي. په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته د ورځې یو یا دوه اعلانات درکوي. تاسو دوستانو دغه باید وګورئ. هره میاشت کې تقریبا تر 500 کم زیات اعلانات درته راځي. که ومنه کتل نو تاسو اکاونټ څنګه کېږي بلاک کېږي. نو زه اوس ځم فری انکم صفحې ته. دوهم چې دی دغه برخه ده. په دې برخه کې زه په ټلګرام چینل کې د دې افغان کوین د فری یا د وړیا افغان کوینونو کوډونه شیر کوم. نو تاسو به راځئ هغه کوډ به په دې ځای کې ورکوئ. په دې بټن باندې به کلیک کوئ. زه اوس په دې بټن باندې کلیک کوم. نو تاسو به هغه کوډ په دې ځای کې ورکوئ. د نن ورځې کوډ ما ورکړی دی. بلاک چین ایکسپلورر دی. د 9 افغان کوینو کوډ دی. نو زموږ ټلګرام چینل تاسو هم جوین کړئ. هر ورځ د دې اړوند کوډونه شیر کیږي او تاسو ته هغه چې کې فری یا وړیا افغان کوینونه درکوي. نو بیا زه له دې ځای نه واپس کېږم. ټاپینګ ته راځم. دلته تاسو ټاپینګ کولی شئ. دوهم چې دی په دې ځای کې فرینډز برخه دی. ته کولی شئ خپل ملګري وګورئ. په دې ځای کې گیمز برخه دی خو تر اوسه پورې گیمونه نشته. او بل چې د دې نه وروسته بوسټ برخه دی. په دې بوسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. په لومړۍ برخه کې چې دی مولټي ټاپ ما تر 5 لیوله پورې رسولی دی. زه به کېږم دې ځای ته راځم. په دې ځای کې تاسو ګورئ زه چې یو ځل ټاپ ورکوم 0.005 کوینونه ماته څنګه کېږي دا جمع کېږي. نو تاسو په لومړي وخت کې دغه لیول 1 وي او تاسو چې کله هلته کلیک کوئ په دې کې چې تاسو کلیک کوئ 0.001 وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه بوسټ کې دغه مخ ته بوځه لیول یې جګې کړئ. نو زه په 5 لیول کې هم که سل افغان کوین نور مصرف کړم بیا به ماته دې نه هم څنګه شي پورته به شي. دوهم چې د بیټري دی. بیټري زه په دریم لیول کې هم تاسو ته ډکېږي. دغه چې کله ډکه شوله ما تر دې بیټري ظرفیت چې تر 8000 پورې کړی دی. لیول مې جګ کړی دي. بیا د ټاپینګ په واسطه به تاسو څنګه کوئ دغه بیټري نه به ماینینګ کوئ. تاسو بیا زه راځم بوسټ ته. د هغې نه وروسته انرژي سپیډ دی. په څومره سرعت سره دی د بیټري تاسو ته ډکېږي. نو زه اوس په 5 لیول کې که 15 نور مصرف کوم لیول به بل هم جګ شي. بل چې د انرژي لیمټ دی 6 لیول کې یم دا به موږ سره څومره انرژي لیمټ چې دی اوس 550 دا به تاسو سره ډېر کم وي. 50 به وي 100 به 1.5 همداسې پورته چې تاسو لیول جګوئ مصرف کوئ او کوینونه مصرف کوئ نو دغه لیول به څنګه کېږي جګېږي به. اوس دلته زه 550
50 لم د ټاپینګ پوسټ څنګه کوم زه به ټاپ کوم لدې ځای نه به کمیږي او زما اکاونټ ته څنګه کیږي جمع کیږي او بل چې د ټاسک برخه ده په دې برخه کې تاسو ته ټاسکونه درکول کیږي ما دا ټاسکونه تاسو ګورئ کمپلیټ کړی دي دا ټاسک یو سل کوینونه دي دا 50 دی او دا سل دی او دا 200 دی او دا 500 دا ټول ما کمپلیټ کړی دي تاسو به هم د ټاسکونه درکړي تاسو دا ټاسکونه څنګه کمپلیټ کړئ دوهم چې د والټ برخه ده اوس راځو والټ ته نو دوستانو کله چې والټ برخه راغله په دې کې څلور ډوله کرنسي د افغان کوین سپورټ کوي افغان کوین په خپل یو اس ډي ټي بي ان پی او یو اس بل چې د یو اس ډي سي نو زه راځم د افغان کوین ته دا چې زه اوس فعلا خپل هغه د دوه سټیکونه ما کړی دي تقریبا 2.5 کوین هغه مسټیک کړی دي دغه تقریبا 1500 دي افغان کوین ما ته څنګه شوی دي ګټه راغله نو زه اوس اویلیبل بیلانس دا غلرم یو اس ډي ټي د چلاټ شي اوس بیلانس صفر دی دلته اویلیبل بیلانس صفر دی ځکه صفر دی چې ما تر اوسه پورې په اکاونټ کې یو اس ډي ټي نه دی اچولې بي ان بي هم نشته او یو اس ډي سي هم نشته نو زه غواړم چې خپل اکاونټ ته د یو اس ډي ټي راولېږم او هغه بیا څنګه کوم هغه زه بیا په افغان کوین باندې بدل کوم نو که چیرته تاسو افغان کوین رالېږل نو تاسو به افغان کوین سلیکټ کړئ دغه برخه به سلیکټ کړئ او کوم چیرته یو اس ډي ټي رالېږل بیا به دغه سلیکټ کړئ بیا بي ان بي مو رالېږل بیا به دغه سلیکټ کړئ او که چیرته یو اس ډي سي مو رالېږل بیا به دغه سلیکټ کړئ فرض کړئ چې زه اوس افغان کوین رالېږم زه افغان کوین سلیکټ کوم بیا به تاسو لاړ شئ ډیپوزټ ادرس ته په دې ډیپوزټ باندې به تاسو کلیک وکړئ ډیپوزټ باندې به کلیک وکړئ نو کله چې تاسو په ډیپوزټ باندې کلیک وکړئ یا به دغه سکرین شاټ کړئ دغه به ورولېږئ هر چاته مو چې تاسو ورلېږل چې تاسو ته هغه کوینونه راولېږي نو یا به تاسو دغه ورولېږئ او یا به تاسو دغه کاپی بٹن باندې کلیک وکړئ دا چې تاسو دغه ادرس کاپی شي دغه به تاسو ځان سره سیو کړئ او هغه نفر ته به څنګه کوئ ورولېږئ نو مینیمم ډیپوزټ چې دی هغه تقریبا 1000 افغان کوینز دي نو زه اوس بیک کېږم شاته ځم راځم په دې یو اس ډي ټي باندې زه کلیک کوم اوس له باینانس څخه خپل افغان کوین ته زه یو اس ډي ټي رالېږم نو زه به اوس یو اس ډي ټي باندې کلیک وکړم فعلا تاسو په دې کې ګورئ چې زما اویلیبل بیلانس صفر دی دلته نشته راسره نو زه به لاړ شم په دې ډیپوزټ باندې به څنګه وکړم دې بټن باندې به زه کلیک وکړم نو کله چې دلته کلیک وکړ یا به زه دغه سکرین شاټ له ځان سره واخلم او یا به زه په دې کاپی بټن باندې به کلیک وکړم په دې ډیپوزټ برخه کې یا به زه دغه څنګه کوم دغه به زه ورولېږم خو دلته مو فکر وي چې کله تاسو له باینانس څخه یو اس ډي ټي یا بل کرنسي رالېږئ دې ته مو تاسو باید ډېر فکر وي بي ای پی 20 دغه تاسو باید څنګه کوئ دغه باید تاسو په باینانس کې یا په بل صرافۍ کې تاسو باید د دې په تر تاسو باید خپل اکاونټ ته هر څه رالېږئ هغه باید راولېږئ که چېرته مو بل یو انتخاب کړ نو ستاسو هر کرنسي چې وي هغه لاړله هغه بې ځایه شوله هغه بیا تاسو د لاسرسي وړ نه دی خو تاسو باید دغه نیټورک بلاک چین تاسو باید څنګه کوئ دغه باید انتخاب کړئ نو زه اوس دغه ادرس له ځان سره کاپي کوم ادرس مې له ځان سره کاپي کړ اوس ځم د باینانس په طرف دغه زما باینانس اکاونټ دی زه اوس فعلا دې کې 50.150 یو اس ډي ټي لرم نو زه به لاړ شم د اسیټ برخې ته اسیټ بټن باندې به کلیک وکړم د بټن باندې به زه کلیک وکړم او هغې نه وروسته به په سینډ باندې کلیک وکړم او په سینډ کې زه به دغه یو انتخاب کوم آن چین ویډرا دا به یو زه انتخاب کوم که چېرته تاسو دغه انتخاب کوئ بیا نو لکه د باینانس ته تاسو هغه لګئ یو اس ډي ټي یا هر کرنسي چې لګئ نو د ایمیل یا د موبایل نمبر او یا د آی ډي په تھرو لګلی شئ خو که چېرته تاسو دغه انتخاب کوئ دغه دوهم یو چې تاسو انتخاب کوئ نو تاسو به په دې ځای کې هغه ادرس چې موږ راکاپي کړو تاسو نو هغه ادرس غواړي نو زه آن چین ویډرا دغه یو انتخاب کوم لا غې نه وروسته زه غواړم چې یو اس ډي ټي ولګم تاسو چې هر کرنسي لګئ همغه به سلیکټ کړئ زه یو اس ډي ټي باندې کلیک کوم نو اوس هغه ادرس چې ما راکاپي کړو هغه به زه په دې ځای کې څنګه کوم پیسټ به کوم کله مې دلته پیسټ کړو تاسو کولی شئ هغه سکرین شاټ چې ما یادونه وکړه د دې بټن په واسطه تاسو کولی شئ چې سکرین شاټ هم واخلئ هغه سکرین شاټ واخلئ د دې په واسطه به څنګه کوئ اپلوډ یې کړئ نو دې نه وروسته به راځئ دې ځای کې به ته سلیکټ نیټورک انتخابوئ چې مخکې مې یادونه درته وکړه تاسو به دغه یو نیټورک انتخابوئ که چېرته تاسو بل یو انتخاب کړ نو ستاسو کرنسي یا روپۍ بل طرف ته لاړلې بیا تاسو ته لاسرسي وړ نه دي زه به دغه یو انتخاب کوم د هغې نه وروسته په دې ځای کې موږ ته وایي چې تاسو څومره مقدار غواړئ څومره اندازه تاسو لېږئ نو مینیمم کم اندازه یې چې دی لس هغه دی یو اس ډي ټي دی لسونه کم نشئ لېږلی نو دغه به دلته به زه ورته ولیکم چې 50 یو اس ډي ټي زه لېږم نو هلته به څومره شي ریسیو اماونټ 49.99 دا به زه ورته 50.50 کم چې دومره به کم چې ماته فکس هلته 50 ورسیږي نو 50.0
یو نو ماته به فکس هلته څومره ورسیږي 50 USDT به ورسیږي او نټورک فیس چې دی 0.01 دی نو د هغې نه وروسته په دې ویډرا بټن باندې کلیک وکړئ او ستاسو افغان کوین ته به ویډرا څنګه شي دغه به وشي زه په دې باندې کلیک کوم نو اوس یې کنفرم کوم نو ویډرا پروسیسینګ حالت کې دی نو یو څه شیبه ورته منتظر شو او ریزلټ به بیا له تاسو سره زه شریک کړم چې USDT ورسېدل او که نه نو دغه دوستانو تاسو ولیدل چې ویډرا ورسېدله وی هسټري باندې کلیک وکړئ نو کمپلیټډ بالکل زموږ اکاونټ نه منفي شول دغه دی اوس تاسو په دې ځای کې لیدلی شئ ریفرش کم $1.5 دلته پاتې شو اوس ځم د افغان کوین په طرف په دې ځای کې زه اوس راځم والټ ته او والټ ته راغلم بیا په USDT باندې کلیک کوم نو دغه دوستانو تاسو ولیدل چې مخکې زما اکاونټ 0 و اوس دغه 50 USDT څنګه شول دغه راورسېدل اوس نو څنګه کولی شو همدغه USDT افغان کوین ته واړوو نو لاړ به شو سواپ باندې به کلیک وکړو د سواپ نه وروسته به په دې ځای کې تاسو ګورئ چې زه 510 افغان کوین لرم هغه د فری د سټیکینګ نه ماته راغلی دي او 50 USDT لرم نو زه به اوس لاړ شم په دې ځای کې به زه اوس دې بټن باندې به زه کلیک وکړم دغه بټن باندې نو ته تا سره که USDT وي د اوله برخه به انتخاب کې افغان کوین ته اړول دي او که چیرته ته د ځان سره افغان کوین ول USDT ته اړوي د دویم به انتخاب کې همدارنګه کې BNB افغان کوین ته اړوي دریم به انتخاب کې او که چیرته افغان کوین USDC ته اړوي دغه او که چیرته USDC افغان کوین ته اړوي دغه نو ما سره USDT را سره دي زه غواړم چې افغان کوین ته چینج کړم د هغې نه وروسته به تاسو په دې میکزیمم بټن باندې کلیک وکړئ نو 50 ما سره دي چې د هغوی نه تقریبا 15,998 افغان کوینونه جوړیږي نو زه به همدغه څنګه کوم د هغې نه وروسته به دغه زه بیا په سواپ نو بټن باندې کلیک وکړم تر څو دغه څنګه شي سواپ شي او دغه د کرنسۍ چینجینګ چې دی د یو نه بل ته اړول دغه وړیا دي په دې باندې کوم لګښت یا مصرف نه راځي او کم تر کمه 12,000 افغان کوینونو ته USDT ته اړولی شي او $12 همداسې کولی شي چې یو نه بل دې څنګه کې واړوي نو زه په سواپ نو باندې کلیک کوم نو دغه تاسو ولیدل چې سواپینګ وشو بدل شو نو زه اوس له ځان سره 4,515 افغان کوین لرم د هغې نه وروسته زه راځم دغه څنګه کوم زه سټیک کوم نو اوس زه ځم د سټیک برخې ته سټیکینګ ته ځم نو چې کله سټیکینګ برخې ته راغلو په دې ځای کې دغه زما ګټه دی او دغه اوس کوینونه دي چې ما وړول او د ورځې ماته تقریبا د 2,500 افغان کوینونه 15 کوینونه ګټه راځي په دې ځای کې هغه تاسو لیدلی شئ او د هغې نه وروسته راځم دغې ساحې ته دې ځای ته راځم انسرټ اماونټ دلته به زه په میکزیمم باندې کلیک وکړم او دغه به څنګه کوم سټیک نو دغه به څنګه شي ټیک نه بټن باندې کلیک وکړم او سټیکینګ به څنګه شي اکټیو شي نو دغه دی د ارت سټیک هاز سکسسفل نو اوس دغه څنګه شو ټیک شو نو دوستانو تاسو ته د $100 مقابل 0.6% ګټه درکوي د کم تر کمه د 0 کوینونو د په بدل کې د ورځې 6 کوینونه درکوي اوس قیمت ورځ په ورځ پر مخ روان دی اوس تاسو ولیدل 0.008 اوس قیمت 0.00 ته دغه پورته شول نو تاسو ته دوستان یادونه کوم چیرته په افغان کوین کې سټیکینګ کولو نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل USDT افغان کوین ته کنورټ کړئ چینج کړئ سواپ کړئ تر څو دا چې تاسو افغان کوین واخلئ یو ګټه دغه د چې ورځ تر بلې قیمت لوړیږي یو قیمت ګټه درته کوي او بلې سټیکینګ ګټه درته کوي نو تاسو یوازې USDT دلته مست کوئ تاسو USDT په څه بدل کړئ په افغان کوین بدل کړئ او دغه چې د ریفرل برخه ده په دې باندې تاسو کولی شئ خپل ملګري همدې ویب سایټ ته دعوت کړئ دغه په واسطه تاسو ته هم څنګه کیږي ګټه درکول کیږي نو بیا هم یادونه کوم چې د دې ویډیو په لیدلو سره تاسو هڅه وکړئ $10 $50 $50 $100 چې هر څومره وي هغه پکې سټیک کړئ تر څو د سټیک لار تاسو ته څنګه شي او وړیا ګټه هر ورځ د هغوی پیسو مطابق درکړي نو دوستانو بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټلګرام چینل او زموږ یوټیوب چینل دواړه سره تعقیب کړئ د نوو ویډیوګانو لپاره او که چیرته چا سره پوښتنه وي نو کولی شئ کمنټ په برخه کې موږ ته